سلامونه نیکی هیله احترامات زم اکرام او تاسو ګورئ ټیک ریک سټوډیو. نن زمونږ د کاین ماسټر ویډیو ایډیټینګ کلاس نمبر 6 دی. کلاس نمبر 5 کې مونږ کتلی وو چې مونږ په خپل تصویرانو باندې یو سلایډ شو څنګه رغو. که فرض که تاسو هغه کلاس نه کتلی نو اول هغه کلاس وګورئ نو تاسو پوه شئ چې سلایډ شو مونږ په خپل پکچرز باندې څنګه رغو. نننۍ ویډیو چې دا هغه د واتس اپ سټیټس په حوالې سره ده چې مونږ یو واتس اپ سټیټس څنګه جوړولی شو په ډېر کم ټایم کې، یعنی دسی واتس اپ سٹیٹس منگا سنگ جوڑولے شو. سنا ہے تیرے دل پہ میرا کہیں نہ نام لکھا ہے، دیکھو نا میری آنکھوں میں تم چھپا ہے میرا خواب چھپا. نو فرست اف آل د دې لپاره چې دینو تاسو به څه وکئ چې تاسو به یوټیوب کولاو کوئ، خو که تاسو په ویډمیټ کې کولاو کوئ نو تاسو ځان په اسانۍ سره یو ویډیو ډاونلوډ کولی شئ. ویډمیټ په کولاو کوئ او د هغې کې چې دی تاسو به یوټیوب ته لاړ شئ. په یوټیوب کې چې دی نو تاسو به سرچ کوئ ګرین سکرین واتس اپ سټیټس. صحیح ده، دا به تاسو سرچ کوئ ګرین سکرین سټیټس. صحیح ده، دا تاسو سرچ کو نو داسې مختلف ویډیوز به ستاسو سره راشي چې هغې دا بیکګراؤنډ به بالکل ګرین وي. صحیح ده، د دې نه به تاسو یو ویډیو ډاونلوډ کړئ. زما سره آلریډي ما ډاونلوډ کړي دا، نو زه تاسو ته په هغې باندې ښیم چې به تاسو په کاین ماسټر کې څنګه ایډیټ کوئ. نو مونږ چې کومه ویډیو ولیده داسې ویډیو به د هغې نه تاسو څنګه رغوئ. صحیح، داسې واتس اپ سټیټس به تاسو څنګه رغوئ. تاسو به فرست اف آل څه وکئ چې دغه ویډیو ډاونلوډ کړئ، بیا به تاسو خپل کاین ماسټر چې دی نو هغه کولاو کړئ. کاین ماسټر ایپ چې تاسو کله کولاو کوئ په دې پلس باندې به کلیک وکئ او د هغې نه پس چې دی تاسو به یو سایز سلیکټ کړئ چې کوم سایز کې تاسو ویډیو رغول غواړئ. فرض که ما دا سایز سلیکټ کو. کاین ماسټر چې کله تاسو کولاو کوئ نو تاسو به میډیا باندې کلیک کړئ. دې ځای به تاسو یو تصویر راولئ. که فرض که یو تصویر دی زما سره، فار ایگزامپل زما سره دا زما یو پکچر دی، دا ما راواغستو په دې پکچر باندې. ما تاسو چې کومه ویډیو خو هغې کې ما پکچر بل لګولی و، دا پکچر تاسو راواغستو نو اوس چې دی تاسو به دې لیر باندې کلیک وکئ او دې ځای نه په میډیا باندې کلیک وکئ او دې ځای نه به تاسو کوم ویډیو چې ډاونلوډ کړي دا ګرین سکرین هغه به تاسو دې ځای نه به په هغې باندې کلیک وکئ، بس تاسو سره دلته کې راشي. ټیک ده، بیا به د هغې سایز چې دی تاسو برابر کوئ چې هغې سایز تاسو وګورئ چې څومره. صحیح ده، نو تاسو به څه وکئ په دې ویډیو باندې به کلیک وکئ او د دې سایز چې دی به تاسو داسې برابر کوئ څومره سایز کې تاسو راوستل غواړئ. ټیک ده، او د دې ځای نه چې دی تاسو به راشئ په دې آپشن کې دا ویډیو به تاسو اکټیو کړي، په دې به تاسو کلیک کړئ. دا کروما کې تاسو یې نه په دې باندې به کلیک کړئ او دا به انیبل کړئ. صحیح ده، نو دې نه به زموږ سره هغه ګرین کم بیکګراؤنډ چې دی هغه ختم شي او دا ټیکس به صرف پاتې شي. تاسو وګورئ دا ویډیو زموږ سره تیار ده. تصویر به دې ته مونږ څه کړو، تصویر به دې ویډیو همره مونږ غټ کړو، اوږد به کړو داسې، او دا چې دی نو زموږ سره دا ویډیو چې دی هغه تیاره ده. کہیں نہ نام لکھا ہے، دیکھو نا میری آنکھوں میں تم چھپا ہے میرا خواب چھپا ہے. ٹھیک ده، دې باندې تاسو مختلف افیکټس هم بیا لګولی شئ، لکه دې لیر ته چې راشئ دې سټیکرز کې زموږ سره مختلف افیکټس دي. لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره یو افیکټ دی چې دا پې زه ولګوم نو دی به داسې سپارک هغه کوم دغه چې دی که نه افیکټ چې دی هغه په دې راشي. نو دا افیکټس تاسو څنګه ډاونلوډ کولی شئ، دا به ستاسو سره نه ده، به تاسو ډاونلوډ کوئ. د دې لپاره مونږ جدا یو ویډیو چې دا هغه تاسو په دې کورس کې کتلی شئ چې مونږ د دې باره کې ویل ده چې دا افیکټس به تاسو څنګه ډاونلوډ، بس ورسره دا افیکټس هم چلیږي. دا زموږ سره ویډیو تیار ده. تاسو په دې ځای باندې د دې میډیا سره دا بټن چې دی په دې کلیک وکئ او د دې ځای نه چې دی نو تاسو ایکسپورټ کئ، نو دا ویډیو به ستاسو سره ستاسو ګیلري ته راشي او تاسو دا خپل واتس اپ سټیټس ته اپلوډ کولی شئ. امید دی په ویډیو به تاسو ډېر ښه پوه شئ. د نیکسټ ویډیو پورې اجازت راکئ. خپل ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.